سلامونه نیکې هیلې مې منئ خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسفل ارزومند نن یو ځل بیا د ارزومند سکلز یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د مایکروسافت ورډ آنلاین کلاس په جریان کې شپږم کلاس دی او په نننۍ کلاس کې به انشاءالله موږ فونټس باندې خبره کوو چې فونټس په ام اس ورډ کې څه دي او د څه لپاره استفاده کوي او د هغو اړوند کوم مسایل چې دي انشاءالله هغه به موږ زده کوو. رسمه څه مایکروسافت ورډ ته نو موږ د مخکې څخه یو ډاکومنټ جوړ کړی تر څو پورې موږ د فونټس کوم ګروپ چې دی هغه په دې کې موږ په ښه ډول سره تطبیق کړلی شو. اول وګورئ که د تاسو نه اول زه پوښتنه وکړم اصلا فونټ څه شی دی، نو زه مطمئن یم چې تاسو جواب به دغو پوښتنې ته لرئ چې فونټ څه دی او د څه دپاره کارول کیږي. فونټ خو په اصل کې هغه تورو ته ویل کیږي، یا که په داسې خلاص او واضح ډول ووایم هغه به د موږ سره د لیکنې هغه سټایل وي چې په کوم سټایل کې موږ یوه لیکنه غواړو چې خپل لیدونکي ته وښایو یا هم شو کړو. نو رڅو اول د موږ سره اوس وګورئ په اول کې خو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې فونټس موږ صرف په ټکسټ باندې اپلای کولی شو. نو رسمه د موږ سره تېره ورځ کلیپ بورډ وه، کلیپ بورډ کې موږ پیسټ هم ووې او هلته موږ ډېر مهم اپشنونه یو د هغو د جملې څخه پیسټ سپیشل وه چې هغه موږ زده کړله. نو رڅو موږ نن فونټ ګروپ ته ټول نه اول وګورئ زه یوه پوښتنه تاسو نه کوم. کله چې زه په یو کمپیوټر کې څو مختلف فونټونه په یو ډاکومنټ کې وکاروم، فرض کړئ موږ دلته څو مختلف ډاکومنټس په دغو فونټس په دغو ډاکومنټ کې وکارول، دغه ډاکومنټ زه تاسو ته درکوم، تاسو خپل کمپیوټر کې اوپن کوئ. یو وخت کې ګورئ چې هغه فونټس چې دلته وو هلته نشته دي. نو دلیل څه شی کیدای شي تاسو په نظر باندې، یعنی هغه سټایل چې موږ ورکړی دی هغه یې تاسو په کمپیوټر کې نه ورکول کیږي، هغه بیرته نارمل یو بل فونټ ته کنورټ کیږي. ولې دلیل یې څه شی کیدای شي؟ نو د هغو دپاره تاسو باید دا په یاد ولرئ دایم الوقت، هر وخت چې تاسو غواړئ یو ډاکومنټ یو چاته ورکړئ چې هغه فرض کړئ موږ سره مثلا دغه نوټ دی ما لیکلی دی، زه غواړم چې په دغو نوټ کې تاسو هم تغییرات راوړئ. نو د دوی دپاره زه تاسو ته دغه نوټ درکوم، په دوی باندې موږ ځینې مخصوص فونټس اپلای کړي. نو کله چې زه دغه ایډیټیبل ډاکومنټ تاسو درکوم هغه په خپل کمپیوټر کې اوپن کوئ، نو تاسو په کمپیوټر کې که چیرته هغه فونټس موجود نه وي نو دلته تاسو ته هغه فونټس یا هغه سټایل د تاسو په کمپیوټر کې نه ښایي، تغییرات کې راتللی شي. نو هر کله چې غوښتل چې څو کسان همزمان یا په یو وخت کې په یو ډاکومنټ باندې کار وکړئ نو باید د ټولو کمپیوټرونو کې دغه فونټس انسټال وي. فرض کړئ زه رسم دا پروګرامینګ یو ورډس موږ سلیکټ کړو، زه دو ته یو فونټ بدلم، دلته موږ کړلی شو فونټ بدل کړو. اوس وګورئ زه رسمه یو مخصوص فونټ مثلا چې یو څه ډېر توپیر ورسره ولري د نارمل ټکسټ سره، فرض کړئ زه رسم دا فونټ انتخابوم او د دو دپاره موږ شارکټ هم لرو، کنټرول شیفټ اف د دو شارکټ دی که چېرته تاسو غواړئ چې فونټ بدل کړئ. زه رسمه اول خو زه باید خپل یو کوچنی سافټویر دی هغه تاسو ته فعال کړم تر څو پورې تاسو ته هغه شارکټ کی وښایي کومې چې زه پریس کوم. ښه اوس وګورئ که چېرته ضرورت کېدله چې تاسو بدون دلدونه چې دلته راشئ ځینې شارکټ کی دي هغه تاسو باید په یاد درسه ولرئ. د هغو دپاره کنټرول شیفټ اف باندې چې کله تاسو کلیک وکئ تاسو ته دلته یو ډایلوګ باکس اوپن کي، په ډایلوګ باکس کې به ډیفالټ تاسو ته فونټ انتخاب کي. سمه ده؟ نو اوس وګوره دلته کله چې په ساده ډول څه فونټ تغییر کړئ، هر ډول تغییرات چې تاسو وغواړئ دلته په فونټ کې راوستلی شئ او بدون له دې نه تاسو کړلی شئ چې دلته هم دا څه لیکئ تغییر کړئ. ښه رسم اصلي موضوع ته اوس که زه چېرته راشم دغه ډاکومنټ تاسو ته درکړم، تاسو په خپل کمپیوټر کې اوپن کړئ، نو که چېرته تاسو دغه فونټ نه وي موجود نو دلته دغه فونټ تاسو په کمپیوټر کې نه اپلای کوي، نه ښایي. یو حل چې شی چې تاسو به دا پی ډي اف ته اړوئ، نو پی ډي اف خو معلومداره خبره ده تاسو پوهیږئ چې هغه ایډیټیبل فایل نه دی.
نو دا موږ نشو کولای چې پی ډي اف ته وړو کولای شو نه کیو ځکه بیا خو ایډیټیبل فایل نشو تاسو په دوی کې ایډیټ نشئ کړای د مو هدف دا ده چې تاسو په دوی کې ایډیټ وکړلای شئ ښه اوس کله چې زه غواړم چې دغه فونټ سیم تاسو ته وښودل شي نو دغه لپاره یو حل څه شی دی تاسو به رسئ دا فونټ به هغو کس ته ورکوئ چې کوم ته دا تاسو ډاکومنټ ورکوئ چې په هغو کې د ایډیټ وکړو ښه اوس پوښتنه دلته دا پیدا کړي چې دغه فونټ به هغه کس ته زه څه پیدا کوم ما څخه خو تقریبا 2-3 زره فونټس دي نو دا به زه څه ډول پیدا کوم دوی خو یو حل باید وي بالکل د دوی حل شته نو کله چې تاسو راشئ کنټرول پانل ته په کنټرول پانل کې اوس وګورئ دلته تاسو فونټس دي په فونټس باندې به کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو تاسو به هغه فونټ پیدا کړئ کوم چې تاسو دلته استفاده کړی په دغه ډاکومنټ کې اوس وګوره څه ډول کړلی شم چې دا ډاکومنټ نوم یا د دغه فونټ نوم پیدا کړم کوم چې موږ په دغه ډاکومنټ کې کارولی اوس وګورئ دلته تاسو دغه هغه ته وګورئ د ډایلوګ باکس ته د فونټس د نومو کله چې زه دلته کلیک کړم هغه خپله تغیري ښه دونه موږ دا نتیجه خلو چېرته چې زه خپل کارسر یوسم هغه هلته زه کلیک وکړم که چېرته دغه فونټ تغییر وي نوم تغیري نو دا نتیجه شوله چې دا د دغه استفاده شوي فونټ نوم دی نو زه رسم زه دا کنټرول سی کوم سلیکټ کنټرول ای کنټرول سی چې آل سلیکټ شي دا زه سلیکټ کوم رسم دلته فونټس ده سرچ فونټس اوس وګوره زه دلته سرچ کوم نو په دغه نامه باندې دغه فونټ چې کوم دی دا د موږ څخه هغه فونټ دی کوم چې موږ دلته استفاده کړی دلته نو دا به تاسو څه لیکئ سیمپلی دا به تاسو کاپي کوئ د ډراګ اینډ ډراپ په واسطه دا کاپي کولی شئ هغو کس ته یې ورلیږلی شئ او کړلی شئ چې د کاپي په واسطه هم دا څه لیکئ کاپي کوئ راشئ رایټ کلیک وکړئ دلته په دغه ډول دا د موږ څخه کافي او دلته رسم دا پیسټ کوم ساده دا دی انسټالیشن یې موږ په وینډو کوم کلاس چې اوپو کې مو ویلې که چېرته فونټس ډېر وو ټول یو فولډر ته کیو کنټرول ای انسټال کیو که چېرته یو دوه وي ډبل کلیک په فونټ باندې کو موږ په انسټال باندې کلیک کو هغه فونټ به د موږ څخه څنګه شي انسټال بشي دا فونټ اوس د موږ څخه شوله انسټال شو اگر چې دا فونټ د موږ څخه د مخکې په سیستم کې هم موجود و نو په دغه ډول تاسو کولای شئ چې فونټ پیدا کړئ دغه نوم پیدا کړئ او هغه چینج کړئ شئ ښه نو اوس وګورئ فرض کړئ چې تاسو غواړئ چې دغه ټایټل چې دی دو ته یو فونټ بدل کړئ اول خو به تاسو یوه غلطي نه کوئ کله چې تاسو ډیزاین نه کوئ یعنې په ساده ډول یوه سی وي جوړوئ یا یو بل استعلام شی دی هغه جوړوئ نو تاسو به کوشش نه کوئ چې د ډېرو داسې پیچلي فونټونو نه به استفاده وکړئ یعنې سی وي چې کله جوړوئ کوشش به همدا وي چې داسې یو نارمل هغه نه استفاده وکړئ فونټ نه نو که چېرته تاسو داسې فونټ وکاروئ لکه دلته چې ما دغه پروګرامینګ ته وکړو نو دا یو ډول پیچلی فونټ دی دا کله چې تاسو مخاطب یا هغه کس چې د تاسو نه کومه انټرویو اخلي نو هغه چې ګوري هغه یو ډول کنفیوز کېږي یو ډول خسته‌توب احساس یې دوسه کوي نو تاسو به کوشش دا وي چې هر کله تاسو یو څه ټایپ کوئ هغه به په ډېر خلاص ډول سره ټایپ کوئ تر څو پورې هغه تاسو مخاطب کس څه لیکلی شي هغه په اسانۍ سره پیدا کړلی شي او په اسانۍ سره هغه ولوستلی شي ښه نو یعنې دلته هدف دا و چې کوشش به دا وي چې تاسو به ساده فونټ انتخابوئ او دغه نه به استفاده کوئ اوس فرض که زه رسمه دا موږ سلیکټ کړه سلیکشن طریقې موږ تېرو درسو کې ویلې فرض که زه دا فونټ انتخابوم اوس وګوره دا فونټ یو ډول پیچلی دی سمه ده ما ته پیچلی کیدای شي نه وي خو یو بل ته کیدای شي پیچلی وي چې دغه ډول متن څه به هغه بلدتیا نه لري نو کوشش به دا چې تاسو به جذاب فونټ استفاده کوئ زه رسمه دا موږ سلیکټ کوو اوس وګوره زه دو ته فونټ تغییرم او بل دا چې موږ څه اوس وګوره تقریبا 2-3 زره فونټس دي نو تاسو دومره ډېر مه انسټالوئ سمه ده دا بیا د تاسو وخت ضایع کوي چې نه دا فونټ به کیدای شي ښه راشي دغه فونټ به ښه راشي یو څو مشهور مهم جذاب فونټس د ځان دپاره انتخاب کړئ او تاسو مو وخت دغه نه استفاده کوئ نو دا تاسو ډېر وخت بچ کولی شي اوس وګوره زه به ګرځم تر څو پورې زه یو ښه فونټ پیدا کړم نو تاسو به د مخکې څخه یو څو فونټس انتخاب کړئ او دغه نه به استفاده وکړئ فرض کړئ د موږ ټایټل دا شو دا د موږ فونټ شوله نو دا فونټ به تاسو پیدا کوئ کاپي کوئ به او انسټالوئ به سمه ده نو په دغه ډول د تاسو یوه کورنۍ دنده دا شوه چې تاسو به یو فونټ دلته کاروئ او هغه به بیا کاپي کوئ دغو نه به لکه دلته چې موږ دا کله دا فونټ وه دغه نه به بیا یو سکرین شاټ اخلئ اوس زه په دو باندې ډبل کلیک وکړم وګوره د موږ څخه دلته دا فونټ ښایي او دلته د موږ څخه څه دی د دغه فونټ نیم دی اوس وګوره دا فونټ که زه راشم دلته کلیک وکړم
اوس وګوره موږ دغه فونټ استفاده کوو سمه ده. نو دلته که وګورو دغه نوم او دغه نوم څخه دی یو ډول دیرسه سمه ده. نو دا د دو فونټ شی دی نیم دی. دغه ډول به تاسو ماته یو سکرین شاټ اخلئ. وین پلس شیفت پلس اس باندې چې تاسو کله کلیک وکئ نو تاسو به یو سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ به په دغه ډول واخلئ چې ماته به هغه د فونټ نیم چې تاسو دلته یوز کړی دی استفاده کړی دا به هایلایټ کړئ ماته په دغه ډول. وګوره دا د موږ سکرین شاټ دی دا به ماته هایلایټ کړئ کنټرول زائد په دغه ډول او دلته به دا نیم هم ماته هایلایټ کړئ تر څو پورې زه مطمئن شم چې تاسو فونټ کاپي کول څنګه شول زده م کړل. ښه ترڅو موضوع ډېره نه اوږده او ساده خبره وه نو امید چې تاسو به پوه شوي وئ. او د دو فونټ د تغیرولو دپاره موږ یو شارټکټ هم درلودلو چې کنټرول شیفت پلس اف باندې چې کله موږ کلیک وکړو هغه به ډیفالټ موږ ته سلیکټ کېږي. اوس د ایرو کی په واسطه باندې زده کړلی شم چې چینج یې کړم. اوس وګوره دلته موږ ته په ریویو کې داسې کلیکېږي معلومیږي. نور آپشنونه کوم آپشنونه چې دي هغه به انشاءالله موږ په خپله دلته ډایلوګ باکس کې زده کیږو کله چې موږ دغه ټول کمانډز څخه لیکل زده م کړل. ښه دومه مهمه خبر د دو سایز ده. څه ډول زه کولای شم چې دو سایز څخه لیکم کم یې کم زیات یې کم د دو دپاره موږ شارټکټ لرو کنټرول پلس شیفت پلس پی کنټرول پلس شیفت پلس پی باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو ته د دغو فونټس ډایلوګ باکس اوپن کېږي. دلته اوس وګورئ دا تاسو په دغه ډول کمولی شئ او زیاتولی هم شئ. ځکه اوس په دو باندې کلیک وکړم وګوره فونټ د موږ څخه شو کم شوله او زیات شوله. ښه بله مهمه موضوع چې دغه فونټس تاسو کړلی شئ چې دوزیم سایز تغییر کړئ. فرض کړئ په دغه ډول هلته یې مختلف پریویو هم څه کېږي ښودل کېږي. فرض کړه زه په دغه سایز کې غواړم که چې نه زه غواړم مثلا چې دو ځای کم او زیات کم وګوره انکریز فونټ سایز دی او ډیکریز فونټ سایز دی او همدغه کار موږ بیا د شارټکټ کی نه هم کړلی شو. اوس وګوره کنټرول پلس شیفت وګوره په دغه ډول دا موږ کړلی شو چې انکریز او ډیکریز یې کړو. ښه لیس دین او ګریټر دین اپریټر چې کوم د موږ سره په کیبورډ کې دي دغو نه موږ دلته د انکریز او ډیکریز نه استفاده کړو. نو کوشش وکړئ د دو شارټکټونو نه استفاده وکړئ تر څو پورې د تاسو کار ته دا زیات سرعت ورکړلی شي. ښه بله مهمه موضوع نو دا کار تاسو د دو زه هم کړلی شئ. ښه بله مهم موضوع د موږ څه شی دی دا آپشنونه موږ زده کیو. ښه اول زه رسمه دا ساده خبرې چې دلته کوم کمانډونه دي هغه موږ زده کیو. بل د موږ سره بولډ دی. د بولډ په واسطه موږ څه شی کولی شو فرض که تاسو لوستونکو ته غواړئ چې اوس فرض کړئ د موږ سره دغه یو پاراګراف دی زه لوستونکي ته دغه د کمپیوټر کومه کلمه چې دا غواړم چې دا بولډ کړم زه رسم دلته زه کلیک کړم وګوره اوس کله چې لوستونکی رسي بدون د دونه که دغه نور فارمټینګ چې موږ کوم کړی دی بدون د دونه که چېرته موږ په یو ساده متن کې د بولډ نه استفاده وکړو نو دلته به دا موږ ته یو ډول د موږ د سترګې اخلي. اول چې کله موږ د پاراګراف ګورو د موږ به په دغه کمپیوټر باندې سترګې لګي. نو کله چې موږ غواړو چې په یو پاراګراف کې د یوې لغت یا د یوې کلمې یا د یوه جملې ماهیت وښیو یو کس ته چې دغه جمله باندې ته فوکس وکړه نو هغه موږ بولډ کیو او د دغه کار دپاره موږ د شارټکټ نه هم استفاده کړلی شو. شارټکټ یې څه شی دی کنټرول بي. کله چې تاسو کنټرول بي باندې کلیک وکړئ وګوره هغه تاسو ته څه لیکېږي بولډ کیږي. که چېرته غواړئ چې بیرته د بولډ نه وباسئ کنټرول بي بیا کلیک کوئ هغه به د بولډ نه تاسو ته څه شي خارج بشي. بل د موږ سره ایټالیک دی. ایټالیک په واسطه باندې موږ څه شی کولی شو هغه همدغه کار لکه په بولډ کې چې موږ شي دا یو ډول مایل توره کوي. اوس فرض کړه مثلا دغه کمانډز چې دی دا زه سلیکټ کوم غواړم چې دا ایټالیک کړم رسمه دلته زه کلیک کوم. اوس وګوره کله چې زه بل ځای کلیک وکړم دا د موږ سره یو ډول ایټالیک دی. نو دا د دې لپاره موږ شارټکټ هم لرو. زه رسمه دا سلیکټ کوم کنټرول آی په دغه ډول موږ کولای شو دا څه لیکو ایټالیک کړو او بیرته د ایټالیک حالت نه وباسو. ښه بله مهمه د موږ سره انډرلاین ده. انډرلاین د موږ سره څه کار کوو کله چې تاسو یو سنټنس یا هم یو ورډز څو ورډز تاسو سلیکټ کوئ غواړئ چې هغه انډرلاین کړئ کړلی شئ چې بسته یو پاراګراف کوئ هم مشکل نشته. کړلی شئ چې یو دانه ورډ کوئ هم مشکل نشته. کړلی شئ مکمل یو سنټنس سلیکټ کوئ هغه هم کړلی شئ تاسو څه لیکئ انډرلاین یې کوئ. نو د دو دپاره موږ شارټکټ هم لرو. نو شارټکټ به څه شی وي تاسو په نظر باندې کنټرول یو په دغه ډول موږ دا شارټکټ د طریقه هم کړلی شو چې انتخاب یې کړو یا هم وکاریو. ښه
بل د موږ سره ستریټ ثرو دی او دلته د موږ سره بیا په دغه انډرلاین کې د دغه لاینونو ډولونه هم شته. کړلی شئ چې مثلا نور انډرلاینس وګورئ. دلته کله چې زه کلیک وکړم بیرته موږ دلته رسو فونټس ته. نو دا فونټس خو ما درته وایي چې دا بیا وروسته موږ کله چې دا نور کمانډس ووایو دا به انشاءالله موږ بیا زده کیو. او که چېرته غواړئ چې رسمه فونټ په مغو حالت باندې پرېږدم رسمه اوس وګوره دلته کړلی شئ چې دو ته څنګه وکئ رنګ هم ورته چینج کړئ په دغه ډول. مثلا په دغه رنګ کې زه غواړم چې دغه انډرلاین دې موږ ته څه شي اپلای دی شي. ښه بل د موږ سره شی دی ستریټ ثرو دی. دا د موږ سره څه کار کوم؟ فرض کړه د موږ سره دغه دوې کلمې دي په دوی کې یوه غلطه ده یوه صحیح ده. نو که زه چېرته دا په سره رنګ باندې ښایم دا به هېڅ ښه نه معلومېږي که نه هېڅ ښه نه معلومېږي. صحیح شوله. نو د دغو اوس فرض کړه چې مثلا موږ غواړو چې دغه په سره رنګ چې ده دا زه څه لیکم دا زه بېرته خپل نورمال حالت راولم تور ته یې کومه. دغه فنکشن چې دی د موږ سره صحیح شوله فنکشن چې دی دا موږ غلط لیکلی. صحیح شوله. اوس وګوره دا د موږ دا هم د موږ څخه غلط دی. نو زه غواړم دغه فنکشن موږ چې دلته اشتباه لیکلی دی هغه ورډ هم موږ ته په نښه کړی دی غواړم چې دا زه لوستونکي ته هم وښایم چې دا ګوره غلط دی. نو په دو باندې موږ دغه ډول یو لاین کش کیو. اوس وګوره کله چې زه په کنټرول پی باندې کلیک وکړم په دغه ډول به په هغو غلطه کلمه باندې یو ورډ باندې یا هم په غلط رانګ سنټنس باندې به هغلته یو ډول خط کش شوی وي. نو دا د دو نمایندګي کوي چې دغه جمله یا دغه کومه کلمه چې ده څه ده غلطه ده. نو په دغه ډول تاسو هم انتخابولی شئ. ښه بل د موږ سره شی دی سبسکریپټ او سوپرسکریپټ دی. اوس وګورئ فرضاً تاسو غواړئ مثلا چې دا وښایي دوه په توندې یوه او دوه په توندې اته او په همدغه ډول یو په توندې دوه منفي څلور غواړئ چې دا پر یوزیکي ډول باندې وښایي. نو که اوس دو ته وګورو دا به هېڅ صحیح نه معلومېږي که نه. اکویژن ځان ته موضوع ده انشاءالله هغه موږ بیا په انسرټ کې دلته زده کیو. اوس وګورئ اکویژن دلته دی صحیح شوه. نو دا ځان ته موضوع ده دلته بیا موږ نور هم زده کیو. خو خیر د اوس دپاره فرض کړه چې دا تاسو په دغه ډول دغه سمبول چې دی غواړئ چې دا د توان په حیث باندې وښایئ. نو ښه اوس کله چې زه دلته کلیک وکړم دا د موږ سره اوس هېڅ ښه نه معلومېږي که نه. نو زه غواړم چې دا د توان په ډول باندې وښایم. نو د هغو دپاره موږ د سبسکریپټ او سوپرسکریپټ نه استفاده کوو. سوپرسکریپټ د موږ سره څه کار کوم؟ اوس وګوره زه دا پاکومه دا د موږ سره اوس اته شوله. زه غواړم چې دا ولیکم مثلا دوه په توندې اته یې کړم. نو د هغو دپاره موږ شارکټ هم لرو او بدون د شارکټ نه دلته موږ کړی شي د سبسکریپټ او سوپرسکریپټ نه هم استفاده وکړو. اوس فرض کړئ چې د توان په حیث باندې تاسو دلته ښایئ. زه رسمه اوس وګوره کله چې زه دلته کلیک وکړم اوس وګوره هلته د موږ سره څومره منظم شول. دوه په توندې څو شول؟ اته شول. او په همدغه ډول زه رسمه دا سمبول هم د بین وړم رسم دا سلیکټ کومه صرف دا یو کرکټر د سلیکټ کومه کنټرول شیفټ هغه باندې کله چې په پلاس باندې استفاده هغه وکړمه پریس یې کړمه هغه به موږ ته په دغه ډول وښودل شي. اوس وګوره څومره په واضح ډول به تاسو ته وښودل شي. فرض کړئ چې د اوبو کوم فورمول چې دی د کیمیا د نظره هغه غواړئ چې وښایئ تاسو به جست رابه شئ کنټرول پلاس شیفټ پلاس باندې به کلیک وکړئ هغه به تاسو ته په دغه ډول وښودل شي. فرض کړئ تاسو غواړئ چې لوګاریتم وښایئ دا د موږ سره قاعده ده کنټرول ماینس باندې چې کله کلیک وکړئ کنټرول زاید بیرته کنټرول زاید کې وي آی تینک په دغه ډول و. ښه زه ښایي دی کله چې تاسو دلته راشئ نو دا به د موږ سره څه وي کنټرول ایکول به وي. کله چې تاسو راشئ دلته کلیک وکړئ دا به د موږ سره د قاعدې په ډول شي او زه رسمه دا کومه د بینه وړم دا سلیکټ کومه ادوی ترمنځ په دغه ډول او رسمه کنټرول پلاس شیفټ پلاس باندې زه کلیک کړم په دغه ډول به موږ ته شي د لوګاریتم یو سوال جوړ شي. نو دا ساده طریقه وه چې موږ د سوپرسکریپټ او سبسکریپټ څخه په استفاده موږ ریاضیکي محاسبات یا هم هغه سوالونه جوړولی شو. ښه رسو موضوع مخته بیایو. بله مهم موضوع د موږ سره افیکټس دي. افیکټس د موږ سره څه کار کو؟ فرض کړه رسۍ دلته موږ سره یوه جمله ده مثالا ده غواړئ چې دا په یو ځانګړي افیکټ باندې وکاروئ. زه رسم دلته هوم ته
په هم کې اوس وګورئ زه رسم دا په دغه ډول یو څه لویوم تر څو پورې تاسو ته په واضح ډول معلوم شي. خیر د فور ګروپ کوم موضوعات چې دي هغه موږ زده کوو تر اوسه پورې خپل وخت زه غواړم چې دا په دوی ته یو افیکټ ورکړم. نو زه رسم دلته کلیک کوم. کله مې چې کلیک وکړو دا مختلف افیکټس دي. وګوره دا څومره منظم افیکټ دی. زه رسم دا یو څه لوی کوم سایز په دغه ډول مخکله شو چې ټکسټ ته افیکټ ورکړو. نو بله کورنۍ دنده به تاسو داسې چې تاسو به یوه جمله ولیکئ یو ټکسټ به ولیکئ او هغو ته به ډېر ځانګړی افیکټ ورکوئ. سمه ده. او بل د افیکټ ساعت دلته ځینې نور اپشنونه دي هغه به موږ زده کوو. اوس وګورئ دا هر یو به تاسو ګورئ چې کوم یو ښه رسي کوم یو منظم رسي هغه باندې به تاسو تمرین کوئ. اول د موږ څه آوټلاین دي. آوټلاین د موږ څه څه دي دا تاسو باید وپېژنئ. یو د موږ څه فعل دی یو آوټلاین دی. فعل د موږ څه کومه ساحه ده د متن دننه. اوس وګوره دلته زه رسم زه په دو باندې کلیک کوم. د متن دننه دغه سپینه ساحه دو ته فعل ویل کیږي. او دغه په دغه بل رنګ کې په دو رنګ کې چې دغه آوټلاین دی یا شاوخواته یې دی دو ته آوټلاین ویل کیږي. سمه ده. نو زه رسمه دا سلیکټ کومه. اوس زه رسمه وګوره زه غواړم مثلا چې د آوټلاین چینج کم د آوټلاین شکل چینج کم مثلا یا هم کلر یې چینج کول غواړم. اوس وګوره هلته تاسو هلته لایف ریویو هم کتلی شئ په کوم رنګ کې ښه رسي. مثلا په دغه طلایي رنګ کې زه غواړم. اوس وګوره څومره منظم رنګ شوله. رسمه مثلا په آوټلاین کې فرض کړئ مثلا هېڅ نه غواړئ آوټلاین نو آوټلاین باندې کلیک وکړئ. هلته به تاسو سره آوټلاین د بینوي شي. کنټرول زیډ بیرته خپل لومړني حالت ته نه بلکې یو سټیپ یې باک کوي موږ ته. که چېرته غواړئ مثلا چې نور رنګونه پرې وکاروئ استفاده یې کوئ نو مور آوټلاین کلرز باندې به کلیک وکړئ. او که چېرته غواړئ چې دغه ویت کې تغییر راوړئ مثلا د دو ویت یا پراخوالی چې دی زیات دی یا کموئ یې په دغه ډول ده تاسو کمولی شئ او زیاتولی شئ. اوس وګوره څومره منظم شوله. نو په همدغه ډول بل دی موږ څه په آوټلاین کې مثلا دا شیش دي. د آوټلاین په کوم ډول تاسو ته وښایي په دو ډول په دو ډول په دو ډول په کوم ډول مثلا زه ورته وایم چې په دغه ډول د آوټلاین موږ ته وښایي. اوس که زه راشم وګوره هغه آوټلاین د موږ څه تغییر راکړي. زه چېرې دا زومین کړم نو تاسو ته به اوس په ډېر ښه ډول څه لیکېږي هلته به معلومیږي. نو هیله ده چې تاسو به تر دې ځایه پورې دا زده کړي وي. په آوټلاین کې بل د موږ څه شیډو ده. که چېرته غواړئ چې دغه ټکسټ ته چې تاسو سلیکټ کړی دی دو ته یوه شیډو ورکړئ نو تاسو به راشئ دلته وګورئ مختلف افیکټس دي. دا هر یو تاسو کله چې خپل د ماوس وروړئ هلته په هغو باندې اپلای کیږي. سمه ده. نو دا هر یو به تاسو وګورئ او در څخه استفاده به یې کوئ. اوس وګوره په دغه ډول مثلا په دغه ډول شیډو ورته غواړئ یا هم په دغه ډول. دا مختلف سټایلونه دي. هر یو به تاسو چې خوښ مو شوله ښه راتلله په هغو نه به استفاده وکړئ. ښه کورنۍ دنده په دوی کې تاسو ډېره مهمه وي. دومره ښه یو منظم ټکسټ به لیکئ او هغه به یو ښه ډیزاین ورکوئ یا هم ښه فارمټینګ به ورکوئ ښه جذاب به جوړوئ. دا تاسو کورنۍ دنده ده. ګوره تر اوسه پورې دوې کورنۍ دندې په یاد یې در سره لرئ. کتابچه کې یې در سره ولیکئ چې بیخي باید د یاده ونه ځي او دا به بیا څه لیکوئ په ګروپ کې به دې موږ سره شیر کوئ تر څو پورې د تاسو کوم ټولګیوال چې دي هغه یې هم وګوري او زه به هم در سره چک کړم. ښه په شیډو باندې هم پوه شوئ انشاءالله په دوی کې به مشکل نه وي. ریفلیکشن بیا د موږ سره څه کار کوو مثلا چې دغه ټکسټ د تاسو سره ریفلیکشن ولري د نه لري. وګوره په دغه ډول دا ټول چې دي افیکټس دي. ګلو ده مثلا ودې لري په دغه ډول. سمه ده. نمبر سټایل دی که چېرته تاسو نمبرونه استفاده کړي وي هغه دلته تاسو هر یو خو دا صرف په نمبرس باندې اپلای کېږي. سمه ده. نو تاسو به دلته نمبرس نه استفاده وکړئ. زه ساده مثال درته وښایم. فرض کړه د موږ سره خپل نمبر درته ولیکم مثلا دا د موږ سره نمبرس دي. زه غواړم چې دا په دو باندې اپلای کړم. وګوره ما درته ویل چې دا صرف موږ په نمبر باندې اپلای کولی شو په دغه ډول. سمه ده. نو دا د نمبرو سټایلونه دي. کړلی شي چې په صرف په نمبرس باندې دا څه کلیکئ اپلای یې کوئ. نو په همدغه ډول دا نور کوم اپشنونه چې دي دا هم ټول په عموم کې ټول موږ د څه لپاره استفاده کوو. مثلا ټکسټ بلته بیا ټکسټ ته رسمه. اوس وګوره د فارمټینګ دپاره یې موږ کاریو
اوس وګوره په دغه ډول فارمټینګ کې غواړئ په دغه ډول یا هم په دغه ډول کله چې زه په دو باندې کلیک وکړم هغه توري لکه دلته د موږ سره اس ټي چې ده چې یو ځای کېدلی شي یو ځای تللی شي نو هغه یو ځای کېوي دا یو ډول سټایل دی نور کوم خاص کار د موږ دپاره نه کوو نه کوم خاص هغه دی آپشن دی چې موږ د دغو کار زه درته وایم چې دغو کار دپاره موږ دا استفاده کوو صرف دلته په پونټس کې موږ دغو نامه نه موږ د دو ګروپ د نامه نه پوهېږو چې صرف په پونټ کې موږ تغییرات راوړو سمه ده نو په دغه ډول تاسو وکړلی شئ چې په دو کې تغییرات راوړئ د خپل خوښې آپشن ورته وکاروئ ښه بل مهمه موضوع د موږ څخه هایلایټ دی فرضاً تاسو غواړئ په دغو پاراګراف کې یوه ساحه یا یو جمله هایلایټ کړئ نو هایلایټ خو کېدای شي تاسو خپل ورځني نوټونو کې هم زیاته استفاده کړې او په استفاده باندې به هم پوهېږئ چې موږ کوم کلمات یا کوم جملې هایلایټ کړو فرضاً زه غواړم په دغه پاراګراف کې دغه ساحه هایلایټ کړم مثلا دا ما دپاره ډېره مهمه ده رسم هایلایټ باندې کلیک کړم کله چې زه دلته کلیک وکړم وګوره هغه موږ ته څه لیکي هایلایټ کېږي هغه اوس فرضاً هایلایټ په حیث دلته د یو ایډیټ کوونکي موږ د څه دپاره استفاده کوو تاسو په نظر باندې اوس دلته به موږ ته څه ضرورت وي چې موږ یو څه هایلایټ کړو تاسو په نظر ویډیو د یوې لحظې دپاره سټاپ کړئ او فکر وکړئ دلته څه ضرورت دی اصلا موږ خو د پی ډي اف فایلونو دپاره پی ډي اف ریډر لرو هلته هم هایلایټ کړلی شو نو په ورډ کې به څه ضرورت وي ها نو هیله ده چې تاسو په جواب ورکړی وي وګوره په حیث د یوه کتاب لیکونکي یا په حیث د یو داسې کس چې دا یې غواړي ټکسټ دلته ایډیټ کړي د هایلایټ د دې دپاره استفاده کوي فرضاً د دو دپاره استفاده کوي چې که یې دنه یوه جمله مثلا فاتې وي یا یو پاراګراف ترېنه نیمګړی پاتې وي یا غواړي چې یو څه په یو پاراګراف کې یا په یوه ټاپیک کې اضافه کړو نو دا د هایلایټ نه استفاده کوو اوس وګوره که زه دا ډېر په سپیډ سره هم دا څه لیکومه مثلا سواب کوم غواړم چې مثلا دا سکرولینګ ترسره کړم نو زه په دغو هایلایټ شوې ساحه باندې مې ډېر زر سترګې لګي نو دا ماته دغه ذهنیت کوي چې دلته یو اندازه کار پاتې دی نو په دغه ډول موږ د هایلایټ نه دلته هم استفاده کولی شو دوهم هدف باندې پوهېږئ چې موږ مثلا غواړو چې یوه کلمه یا څه لیکو هایلایټ یې کړو بل د موږ څه اوس وګوره مختلف رنګونه دي په کوم رنګ کې غواړئ چې هایلایټ څه لیکي وارې کې مثلا په دو رنګ کې زه غواړم رسمه ده بیرته سلیکټ کوم په دغه ډول که چېرته غواړئ چې هایلایټ لرې کړئ اوس وګوره نو هایلایټ باندې به کلیک وکړئ هغه به څه شي بیرته به د هایلایټ شوي حالت څخه خارج شي ښه بل د موږ څه شی د فونټ کلر دی فونټ کلر د موږ د څه دپاره استفاده کوو کله چې موږ غواړو چې یو ټکسټ ته یو ځانګړی رنګ ورکړو خپله خوښه باندې نو موږ بیا د فونټ کلر نه استفاده کوو فرضاً د موږ څه متن دی زه غواړم مثلا یا هم فرض کړئ چې زه غواړم دغه ټایټل چې دی دو ته یو ځانګړی هغه ورکړم رنګ ورکړم مثلا دا رنګ ورکړم یا دا رنګ ورکړم اوس وګور خو دلته به تاسو سلیکشن اول کوئ اوس وګوره کله چې تاسو انټر باندې کلیک کوئ دغه کوم فارمټینګ چې تاسو کړی دی اوس په ټول ټکسټ تابع د دو وي د مغه فارمټینګ وي دوی ته به تاسو پام وي نو په دغه ډول که چېرته ضرورت چې مثلا چې دغه فارمټ دغه کوم فارمټینګ چې اوس تاسو کوئ دا کلیر کوئ نو تاسو به راشئ د کلیر فارمټینګ باندې به کلیک وکړئ اوس وګور هر ډول فارمټینګ چې تاسو ورکړئ هغه ټول کلیر شي ښه میسو کلیر فارمټینګ د موږ څه کار کوو وګوره په دو کې نور هېڅ نشته دي موږ په دغه پاراګراف کې فارمټینګ کړی فارمټینګ اول تاسو وپېژندئ کله چې زه نور په دغه کلاس کې فارمټینګ کلمه کاروم تاسو باید په دو باندې پوه وئ چې فارمټینګ د موږ څه شی دی مثلا کېدای شي فونټ هم ورته تغییر کړی وي کېدای شي هایلایټ کړی وي کېدلی شي موږ بولډ کړی وي ایټالیک انډرلاین سبسکرایب د دو نه موږ استفاده کړی وي نو دغه ته ویل کېږي فارمټینګ اوس فرض کړئ چې تاسو دغه متن دی تاسو
مثلا تاسو یو چاته ورکړی و هغو ته دې ووایي چې په دغه ډاکومنټ کې مثلا ماته یو اندازه ایډیټ وکړه نو هغو فارمټینګ وکړله فرض که وګوره داسې په دغه ډول ډېر بدرنګ فارمټینګ زر سمه مثلا دوی یو فونټ ورته وټاکلو یو ډېر خراب مثلا ډېر خراب چې وي دا نو تاسو یې چې او خدایه دا یې څه کړي دا خو هېڅ نه معلومېږي که نه تاسو ته به معلومېږي یو کیدای شي چې ما سترګې خرابې شوي تاسو سترګې هم ښایي خرابې دي چې تاسو یې نه ګورئ نو اوس که چېرته غواړئ چې دغه فارمټینګ ټول کلیر کړئ هغه که هر فارمټینګ دی بیا د کلیر فارمټینګ نه تاسو استفاده وکړئ ښه اول زه رسم د هغه فارګراف څخه لیکم سلیکټ کوم کله مې چې دا سلیکټ کړه کلیر فارمټینګ ته رسم کله چې کلیر فارمټینګ باندې کلیک وکړو هغه فارمټینګ چې موږ ورکړی ټول څخه شو د باینه لاړ خو دلته یو هایلایټ څنګه شو پاتې شو نو دا خبره به هم تاسو په یاد درسره لرئ چې هایلایټ موږ په کلیر فارمټینګ باندې د باینه نشو وړلی په اکسل کې هم دغه موضوع شته نو انشاءالله کله چې موږ اکسل ته ورسېدو هلته به هم دا زده کیو اوس وګورئ په ټیبلو کې هم شته هلته هم بیا موږ ورسو زده کوي نو تاسو یو کار شی کولی شئ چې تاسو به راشئ دا به ټول سلیکټ کړئ مثلا فرض کړئ په دوی کې چې هر ځای تاسو فارمټینګ نه استفاده کړې راشئ او د هایلایټ نه استفاده کړې په نو کلر باندې کلیک وکړئ هغه به ټول تاسو ته څه شي پاراګراف به ټول چک شي که وایئ چې نه زه ټول نه غواړم چې کلیر یې کړم صرف غواړم چې دغه ساحه کلیر کړم نو تاسو به راشئ بېرته به هایلایټ ته رسئ نو کلر باندې به کلیک وکړئ هغه به څه شي هایلایټ به د پاغینه ولاړ شي ښه نو دا هم د موږ څخه پوینټ و بل مهم د موږ څخه شی دی چینج کیس دی چینج کیس د موږ څخه څه کار کوو فرض کړئ مثلا تاسو خاص نمونه دی فرض کړئ مثلا اول د موږ څخه شی دی خوست دی دا دی بل د موږ څخه شی دی د موږ څخه بل کابل دی دا دی بل د موږ څخه شی دی مثلا داک دی دا د موږ څخه خاص نمونه دي سمه ده مثلا رسم ادم په کوچنیو کومه په دغه ډول فرض کړئ مثلا غواړئ چې تاسو دا څه لیکئ ټول اپر کیس ته واړوئ یا لوور کیس ته یې کوئ نو بیا به تاسو رسئ دلته چینج کیس باندې به کلیک وکئ په چینج کیس کې اول د موږ څه شی دی سینټنس کیس سینټنس کیس د موږ څه کار کوي دا موږ ته هر هغه د کوم اصول او قوانین چې د سینټنس دپاره په انګلیسي کې تعین شوي دي هغه پې اپلای کوي بای ډیفالټ د موږ څه دلته دغه کوم سینټنس کیس چې دی دغه کارول کېږي یعنې د هر پاراګراف شروع به د موږ څه څخلی وي اپر کیس به وي اوس وګور دلته د موږ څه پی لویه ده که نه اپر کیس ده که نه بلکل ده که دلته راسو اوس وګوره شروع دلته د موږ څه ده بیا په اپر کیس نو دوی ته ویل کېږي سینټنس کیس که زه راشم اوس وګور دا بیرته رسمه کوچنۍ ته یې اړوم په دغه ډول رسمه دا هم کوچنۍ ته اړوم اوس وګوره پی باندې کلیک کړم کنټرول زاید ټي اوس وګوره که زه راشم دلته کلیک وکړم تاسو صرف فوکس په دغو ټي او پی باندې وکړئ رسم بیرته دا ورته یم چې کوم د سینټنس دپاره چې موږ کوم اصول قوانین لرو هغه پې اپلای بیرته به موږ ته هغه څه غلی شي اپلای به شي دا د موږ څخه سینټنس کیس و بل د موږ څخه لوور کیس دی فرض که تاسو غواړئ دلته مثلا تاسو ته نمونه درکړل شوي دي سمه ده مثلا دا جمله ده د موږ څخه زه غواړم چې دا ټول لوور کیس ته کړم یو کار خو به زه دا کړم چې زه رسم خپله وطني طریقه پې کاروم دا یو په دغه ډول دا خو هېڅ ښه کار نه دی که فکر وکړئ سړی ډېر غیر مسلکي معلومي چې ته رسې یو سلیکټ کوې او بیا یو اپر کیس کوې یا لوور کیس کوې نو ساده حل یې څه دی چې تاسو به ټول ټکسټ سلیکټ کړئ را به شئ دلته چینج کیس ته په چینج کیس کې به ورته چې لوور کیس یې کړه ماته ټول لوور کیس شول که وایئ چې نه دا ماته څه لیکه اپر کیس ته یې کړه نو تاسو په چینج کیس ته راشئ اپر کیس کې به شي تاسو ته اوس وګوره څومره معیاري معلومیږي سایز یې لږ کوچنی کې و په دغه ډول اوس فرض کړه د موږ څخه دا خاص نمونه دي زه غواړم چې دا اپر کیس ته کړم رسمه دا سلیکټ کوم اپر کیس ته په دغه ډول دا به ټول موږ ته څه شي اپر کیس به شي رسو بل د موږ څخه
شی دی کپیټلایز ایچ ورډ هر ورډ موږ ته کپیټلایز کا په لوی تور باندې. اوس وګوره ورډز خو پیژندئ که نه؟ زه مطمئن یم چې ورډز پیژندئ. د موږ سره دلته څو ورډز دي وګوره. زه ورته یم چې هر ورډ چې د موږ څخه شروع کېږي هغه څه لیکه کپیټلایز یې که په دغه ډول. اوس وګوره هر ورډ یا لغت چې د موږ څخه شروع کېږي هغه به کپیټلایز وي. نو ضرورت ته په کتو سیدو هر یوه به تاسو استفاده کوئ. سمه ده؟ بل د موږ سره شی دی ټاګل کیس دی. ټاګل کیس ډېر جالب کیس دی. دا د موږ سره څه کار کوو؟ دا د موږ سره یو سنټنس کیس و چې اوس شی کړ اول دغه جملې اول توری به څه لیکولو کپیټلایز کوو. خو ټول د موږ سره برعکس کار کوو. اوس وګوره صرف او صرف څه لیکو د جملې په سر کې چې کوم توری دی هغه کوچنی کې وي هغه لوور کیس ته کې وي نور ټول کپیټلایز وي یا په اپر کیس باندې اړې وي. نو که زه یې تاسو نه پوښتنه وکړم چې دا به چوش دپاره استفاده کوي تاسو په نظر باندې تاسو فکر وکړئ ویډیو یو لرې تاسو سره د یوې لحظې دپاره سټاپ کړئ چې دا به په چوش کې تاسو په نظر استفاده کوي. د بعضو خبره یو کلاس کې مې پوښتنه وکړه وایي چوش دپاره کارول کیږي دا لیونیان کاروي دا لیونیان نه کاروي. دا ډیره برخه چې استفاده کیږي ګرافیک ډیزاینینګ کې دونه استفاده کیږي او په ځینې نورو مهمو البته مهم نه دي که زه یم مهمو کې په ځینو مخصوصو حالاتو کې موږ دونه استفاده کوو خو زیاته استفاده چې مدل ګرافیک ډیزاین کې دونه استفاده کیږي. خو خیر تاسو په هدف باندې پوه شوئ که کله ضرورت کېدله دونه تاسو استفاده کړلی شئ. زه رسم بیرته دا سنټنس کیس ته اړوم. دا باید زه سلیکټ کړم او په دغه ډول به دا کلیر مشکل څه کېدای شي رسم دا زه سلیکټ کوم ورته ویم چې لوور کیس کې موږ ته بیرته سنټنس کیس. اوس یوه پوښتنه زه تاسو نه لرم هغه دا چې د موږ سره په یو پاراګراف دی. اول خو دا زده کړئ چې پاراګراف موږ د انټر په واسطه بیلولی شو. فرض کړم زه غواړم چې مثلا دلته دا پاراګراف بیل کړم. کله چې انټر باندې کلیک وکړم د پاراګراف او لاین ترمنځ فاصله پیژنئ. دا د دوو لاینونو ترمنځ فاصله ده او دا د پاراګراف ترمنځ فاصله ده. فرض کړئ په دوی کې ځینې مخصوص نمونه دي صرف هغه غواړئ چې تاسو کپیټلایز یې کوئ یا یې هم لوور کیس ته واړوئ. دو دپاره به تاسو څه شی کوئ تاسو به د هر یو سلیکټ کوئ. همدغه کار تاسو ټول په پونټ کې کوم کمانډونه دي د دپاره کارولی شئ. مثلا ځینې کلمې دي تاسو غواړئ چې صرف هغه بولډ کړئ په یوه کلیک سره. ځینې مثلا کلمې دي چې تاسو هغه سلیکټ کوئ غواړئ چې دغه پونټ تغییر کړئ په یوه کلیک سره. فرض کړئ زه رسمه د موږ سره زه یو څو هغه کوم سلیکشنونه کوم په دغه ډول. دا سلیکشن هم څه ډول کړلی شو دوی ته ویل کېږي ملټیپل سلیکشن. تاسو به کنټرول بټن باندې کلیک کړی وي او په دغه ډول به تاسو ملټیپل سلیکشن کوئ. ډبل کلیک کړئ او که چېرته یو مکمل یو پاراګراف یا هم یوه جمله سلیکټ کوئ هم په دغه ډول. اوس وګوره دلته موږ ملټیپل سلیکشن کړی دی. فونټس ورته تغییروئ راشه دلته کلیک وکړه وګوره سلیکټ شوې ساحه ته فونټ تغییر شو. غواړئ بولډ مکمل بولډ کې سلیکټ شوي ورډز په دغه ډول یې بولډ کولی هم شي. اوس غواړئ چې صرف کپیټلایز یې کړئ یا اپر کیس ته یې کړئ وګوره په دغه ډول د اپر کیس ته هم اړولی شئ. نو یې چې نه بېرته یې کنټرول زاید کړه غواړم چې افیکټس صرف ورکړم په دغه ډول ته صرف دلته افیکټس ورکولی شئ. هایلایټ کول یې غواړئ دوی ځای هایلایټ کولی شئ وګوره په دغه رنګ سره. ولې هایلایټ نه شول ځکه موږ د سلیکشن څخه ووتو. که زه اوس راشم هایلایټ باندې کلیک وکړم هغه د موږ څخه شول هغه هایلایټ شول. کنټرول زاید صرف غواړم چې فونټ کلر ورته چینج کړم په دغه ډول دا چینج کولی شم. نو تاسو به څه شی کوئ د ملټیپل سلیکشن نه به حتما استفاده کوئ. نو په دغه ډول دا د موږ سره فونټ و. فونټ ګروپ کې یو څه خبرې وې کوشش وکړئ په دو باندې به تاسو کار کوئ. د تاسو کورنۍ دندې څه شی شولې؟ اول خو دوی ما تاسو ته وښودلې او هیله ده چې تاسو به هغه په خپله کتابچه کې در سره نوټ کړي وي چې کومې کورنۍ دندې وې.
دوهمه میم تاسو ته د ویډیو په دوران کې ښودلې وه. درېیمه یې تاسو څه شی شوله. تاسو به یوه ریاضیکي محاسبه اخلئ چې په هغو کې طاقت او د بخښنې سره د توان او قاعدې څخه استفاده شوي وي. هغه که هره یوه وي، که هغه ریاضیکي وي یا کیمیاوي، هر شی چې وي چې صرف دونه استفاده شوي وي. بل به تاسو یو کوچنی پاراګراف لکه دلته چې موږ دا وکاروله، کوچنی پاراګراف به تاسو ولیکئ. ټکسټ چې هر شو ټکسټ وي فرق نه کو. هغو ته به ښه منظم، ښکلی او معیاري فارمټینګ ورکوئ. د دغو فونټس څخه په استفاده ښه منظم فونټ به ورکوئ او په همدغه ډول ښه کلرز نه به استفاده پکې کوئ او دغو اندازه. ښه، یو بل تخنیک به زه تاسو ته وښایم. هغه څه دی؟ رسمه زه دا هر څه کلیر کوم په دغه ډول. د اول د موږ څه شی دی؟ عنوان دی. اول د موږ څه شی دی؟ نارمل ټکسټ دی. دو ته باډي ټکسټ هم ویل کی. عنوان به کوشش دا وي چې 2 برابره د باډي ټکسټ څخه څخلی وي، لوی وي، یا که 2 نه وي حداقل 1.5. سمه ده؟ زه رسمه دا سلیکټ کوم. اوس زه رسمه دو اندازه ورته تغییروم، مثلا لاس واحده په دغه ډول. دا باید د موږ څه څوره وي؟ تاسو نه که زه پوښتنه وکړم 0 به وي که نه؟ موږ تاسو ته ووایي چې 2 برابره. دلته به تاسو ورته ټایپ کوئ چې 0. نو دغه یو معیار دی چې تاسو دایم الوقت دونه استفاده کوئ. که چېرته ډېر لویېدله احیانا، نو تاسو به رسیه په کنټرول پلس شیفټ پی باندې به کلیک کوئ. سایز کې به تاسو څو ټایپ کوئ؟ 15. دا به یې موږ سره 1.5 شي. اوس وګوره، اوس یو اندازه منظم شو. عنوان او باډي ټکسټ چې کوم دی، سمه ده؟ نو په دغه ډول به تاسو یوه بله کورنۍ دنده هم شوله، دا به پکې اپلای کوئ. او بل د کلرز کارونه خو دا ځان ته یو علم دی په ګرافیک ډیزاینینګ کې. خو خیر، تاسو به یو هغه په نظر کې درڅه نیسئ چې یو به یلو کلر او وایټ کلر دواړه نرسه کاروئ. اوس فرض که دلته زه راشم زیر رنګ وکاروم، نو معلوم بشي؟ نه. وګوره ډېر تت دی، هېڅ صحیح نه معلومېږي. نو کوشش وکړئ داسې رنګونه وکاروئ چې هغه په اسانۍ سره ولیدلی شي، معلوم شي. خو خیر، دا ځان ته موضوع ده چې کلرز موږ څخه استفاده کوو. او په کلرز کې یو ګریډینس دي. کله چې تاسو غواړئ چې ګریډینس وکاروئ، دلته د ګریډینس څخه هم تاسو استفاده کوئ شئ. خو تاسو به کوشش نه کوئ چې د باډي ټکسټ کې ګریډینس څخه استفاده وکړئ. تاسو به په دغه ډول ټکسټ کې د ګریډینس څخه استفاده کوئ. که زه اوس راشم وګوره، دا د موږ څخه ځکه لوی دي، دو دننه دا ټکسټ موږ ته معلومېږي. که زه راشم دا په دغه ډول وغوړوم او اوس کلر یې ورته چینج کول وغواړم، ګریډینس استفاده کوم، نو هلته تاسو هغه کتلی شئ. نو په کوچني متن کې هغه مو نشو اپلای کولی. او د ګریډینس بیا وروسته ځان ته موضوع ده، دا کې ډېرې خبرې دي. کله اوس وګوره په نو فیل باندې که زه کلیک وکړم ځان ته موضوع دی، په سولر کلر فیل باندې کلیک وکړم ځان ته ګریډین فیل باندې. دا انشاءالله دا هر څه موږ په نظر کې لرو. یو د موږ سره فارمټ ټکسټ افیکټ دی، بل د موږ سره پکچر فارمټ دی. نو دلته ډېرې موضوع شته دي، انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې په راتلونکي کلاسونو کې په تفصیل سره په هغو باندې هم بحث وکړو. نو تاسو دغه کورنۍ دندې وي او تاسو به کوشش کوئ چې مخکې له دې نه چې بل کلاس تاسو ته ریکارډ شي یا تاسو ګروپ ته اپلوډ شي، تاسو به د دې کورنۍ دندې خپل ګروپ ته څخلی کوئ، د موږ سره به شریکوئ تر څو پورې تاسو سره په ګروپ کې خپل موجود انسنپیان هم هغه وګوري او زه به هم چک کړم. نو دغه وه د موږ نننۍ موضوع. تر بل او راتلونکي لکچر پورې تاسو په پاک رب سپارم. هر چېرته چې وئ ښاد، آباد، خوشحاله او بریالي اوسئ. خدای پامان.